Assalamu alaikum dear students. Jam stasu teachers stasu margade Salman Shal. Students nan zamunga da Adobe Illustrator class te. Nan چې زمونږ کم کلاس دی نو مونږ به په خپل کلاس کې لوګو زده کوو او زمونږ لوګو چې کوم ده هغه به ایپل لوګو وي. نو مونږ په دې کلاس کې زده کوو چې مونږ به ایپل لوګو څنګه جوړو. ویورس مونږ به انشاءالله په دې چینل باندې د Adobe Illustrator 2 کلاسونه مونږ اپلوډ کوو. نو که تاسو په دې کورس کې انټرسټډ یای نو تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او تاسو ته به زمونږ ویډیو په ټایم باندې انشاءالله میلاویږي. ښه جی نو د ایپل چې کوم لوګو ده مونږ هغه لوګو جوړو. د هغې لپاره چې کوم دی ټول نه مخکې دلته کې مونږ راشو مونږ به راوالو الفس ټول. د دې لپاره مونږ شارټکټ کې استعمالو الف ټول به راوالو. مونږ به دا چې کوم دی که نه د الف د شفټ سره ونیسو پریس کوو. د شفټ کار دا وي که نه دا بلکل زمونږ سره سرکل راولي. ښه ټیک شو بالکل برابر راولي. زمونږ سره الفس راغی. ښه جي دې کې ورته خو زمونږ سره دوه خبرې دي. یو ته مونږ سټروک وایو، سټروک مطلب آوټلاین، او یو ته مونږ وایو فل. فل مطلب د کوم د مینز ایریا د مونږ فل وایو. نو دویمه چې زه د دې له سټروک ورکوم او فل تی ختمول غواړم. فل هلته مونږ فل ختمو. د هغې لپاره به مونږ څنګه چلو کوو. دا زمونږ سره فل دی او دا زمونږ سره سټروک دی. نو مونږ به راشو دی فل ته. صحیح ده فل ته به راشو دا یې نه که نه دی خو یې مونږ سره دی خو راغلی نن. مونږ به دا کلیک کو نن زمونږ سره به دا ختم شي. یا دلته کې چې کوم دی د دې ځای کې نه دلته کې مونږ د خپل سټروک چې کوم ویډ دی موټاوالی دی هغه سیوا کولی شو. دی خو ګورئ سیوا کېږي که نه. صحیح ده او دا چې کوم دی دا زمونږ سره سټروک دی. د کوم کلر غواړئ سټروک له ته ولا کلر ورکولی شي. فار ایگزامپل دی له ما دا کلر ورکوله او بل دا زمونږ سره فل دی. فل چې کوم دی دی خو فار ایگزامپل دی له ما دا فل ورکو. دا تو ختمول غواړئ فل دی خو دا نه نن. دا به کلیک کوئ دا به زمونږ سره نن شي. دې نه علاوه یو زمونږ سره یو آبجیکټ تیار شو بیا به راشئ سلیکشن ټول ته. د دې لپاره مونږ استعمالو وي. دا به مونږ سلیکټ کو. بیا ګوره زمونږ سره دی زه د دې نه وباسم کاپي. نو کاپي مونږ په ملټیپل طریقو باندې وباسلی شو. یو دا ده که نه تاسو دا د دې نه را روان کئ او آلټ به ورسره ونیسئ. آلټ چې کله ونیسئ که نه دلته کې رالم دې پورې فار ایگزامپل و دا چې کوم دی دا آبجیکټ اخوا دېخوا راځي که نه. دویم دا دی بالکل د دې سره نیغ راشي نو مونږ به سره شفټ هم ونیسو. د شفټ دا کار دی بالکل زمونږ سره بالکل صحیح راځي. دی خو زمونږ سره تاسو وګورئ که نه په دې زمونږ سره په دې آبجیکټ کې راغلی د انټرسیکټ. چې کله زمونږ سره انټرسیکټ راشي که نه تو به دا پرېږدئ. صحیح ده زمونږ سره به کاپي کریټ شي. کاپي کریټ شوله ګوره د کاپي کولو یو دا طریقه ده. بله کوم طریقه چې کومه ده تاسو به دلته کې راشئ ګوره ورته په دې باندې به کلیک کوئ. بیا به کلیک کوئ کنټرول سی. کنټرول سی مطلب دی کاپي که نه او دی خو زمونږ سره بیا په دې کې راغلی دی پیسټ. یو دی کنټرول وي پیسټ، یو دی پیسټ ان فرنٹ، یو دی پیسټ اینڈ بیک. صحیح ده نو مونږ به استعمالو که فرض که ستا د دې آبجیکټ د پاسه کاپي پکار وي ته به استعمالې پیسټ ان فرنٹ. کنټرول اف د هغې لپاره شارټکټ کی ده. که ستا کاپي بیک پکار وي شاته پکار وي ته بیا کنټرول پلس بی یا پیسټ ان بیک استعمالوي. صحیح ده او پیسټ ان پلیس مطلب په دې ځګي باندې کاپي راوله مونږ بیا کنټرول شفټ او وی استعمالو. صحیح ده چې دا زمونږ سره د کاپي کولو ملټیپل طریقې دي. دا زمونږ سره کاپي کریټ شوله. دې نه بعد تاسو دلته کې راشئ دا دواړه به سلیکټ کړئ. دا دواړه هم سلیکټ کړله. په دې کې زمونږ سره دلته کې اوس دی پات پاینډر دی نه که نه. په اکثر پروګرام کې پات پاینډر نه وي نو مونږ پات پاینډر څنګه راولو. د پات پاینډر لپاره مونږ راشو وینډو ته. دی خو زمونږ ته دی پات پاینډر آپشن راغلی دی نه که نه. شفټ کنټرول F9 د دې لپاره شارټکټ کې مونږ استعمالو. دا به کلیک کوئ تاسو ته به پات پاینډر دی خوا اساین شي هغه به راته ډسپلی شي. دا دواړه مې سلیکټ کړله. دی خوا ما سره په دې کې دی یونټ مطلب دا دی دا دواړه زه مرچ کول غواړم. دا دواړه یو ځای کول غواړم. دا زه ویلډ کول غواړم. دا مونږ څنګه ویلډ کوو دا مونږ څنګه مرچ کوو. دلته کې به راشئ کمان به کلیک کوئ یونټ دا به زمونږ سره مرچ شي. ښه جي اوس ایپل جوړو دا کوم پورشن چې دی که دا لږ زه د کول غواړم سیوا کول غواړم. دا پورشن دا زه لاندې ډریک کول غواړم. څنګه به ډریک کوو نو زه وایم که نه د هغې لپاره همدلته کې مونږ راشو زمونږ سره کمانډ دی ډایرکټ سلیکشن. د دې لپاره مونږ استعمالو ای به
مونږ به ای پریس کو نو مونږ ته به دا ټول اکټیو شي. دلته راشه دا چې کوم پورشن دی دا 3 پوینټس به تو سلیکټ کړئ. دا 3 پوینټ سلیکټ کړل که نه او په ماوس کې زموږ سره بټنز دي لیفټ بټن دی رایټ دی ټاپ او باټم که نه نو موږ به کلیک کو ډاون ورډ بټن زموږ سره به د دې کوم ویډ دی هغه به سیوا کېږي. ویډ د هغې سیوا شولو ښه جي. بیا دې نه بعد چې کوم ریکن دلته کې زه رالم دا مې سلیکټ کو و تو دا ځان ته زوم ان کول غواړم یا زوم آوټ کول غواړم. دا د هغې لپاره موږ دلته کې استعمالو آلټ. کله مونږ آلټ ونیسو که نه او دا مونږ دلته کې ځان سره نږدې کوو نو دا مونږ ته نږدې کېږي. د ماوس چې کوم دغه وي که نه د ماوس چې کوم ویل دی که تاسو دا ویل چې کوم دی بهر سایډ ته سکرول کوئ نو موږ ته به هغه نږدې کېږي. که دا تاسو خپل سایډ ته سکرول کوئ دا موږ ته دا به واپس لرې کېږي. صحیح ده. نو دا اوس دلته کې ما راویستلو زموږ سره دا راغی. دلته کې به تاسو راشئ پین ټول به راوالی. د پین ټول لپاره موږ استعمالو پی مې راواخیستو. دلته رالم ګورئ دلته کې مې دا کلیک کو بیا دې خوا رالم بیا مې دا دلته کې راویستلو. صحیح ده. دې خوا پین ټول کلیک کو دا پرېږدی نه ښه او دا به لږ معمولي غوندې کې کرف کې لږ به یې راکاږي. دا زموږ سره کرف شولو لاندې راوړه دې خوا او بیا دلته کې دا پرېږده. دا زموږ سره داسې راغی. اوس دا راونیسه او شفټ یا فار ایگزامپل دا دواړه دلته کې سلیکټ کا. دا دواړه آبجیکټ زموږ سره سلیکټ شوله که نه آلټ پریس کا. دا دواړه آبجیکټ زموږ سره سلیکټ شوله. صحیح ده. نو دلته کې به کلیک کې ویلډ دا زموږ سره ویلډ شو. نو ګورئ زموږ سره دا لږ کرف راغی. صحیح شو. اوس دغه شانتې دا کوم ایریا چې کوم ده که نه دا هم زه کرف کول غواړم. دا به تو پهله ځان ته رانږدې کې آلټ به ونیسئ او دا دې خوا راوله دا موږ ته لږ رانږدې شي. دې نه بعد بیا به تاسو پریس کوئ پی مطلب دی پین ټول. صحیح ده. دلته کې به راشئ بیا به دې خوا راشئ بیا دې خوا او بیا دې خوا. صحیح ده. دا زموږ سره راغی نو دا به راونیسئ او دا دواړه به سلیکټ کړئ که نه بیا به کلیک کې زموږ سره کمانډ دی ویلډ یا یونټ دا به هم زموږ سره لږ شانتې کې کرف شي. ښه جي. دا خو زموږ سره کریټ شلو که نه. اوس زه وایم چې دلته کې دا ایریا زو د دې نه کټ کول غواړم نو موږ به دا ایریا د دې نه څنګه کټ کوو. دلته کې به راشو موږ به راوالو ایلپس ټول د شفټ طرف دا موږ پریس کو دا بالکل برابر راشي. ٹھیک شو. دا دومره راغی که نه. اوس دا دې خوا راونیسه دا د دې نه ډریک کا دلته کې کېده دا مې دلته کېښودلو. اوس ګورئ ورته دا دواړه به راونیسئ دا به او دا دواړه به سلیکټ کوئ او دې خوا زموږ سره یو آپشن دی ماینس فرنټ دا به کلیک کړو زموږ سره به هغه ماینس شي. هغه ماینس شولو او دلته کې زه په دې کې کلر ورکول غواړم. د کلر ورکولو لپاره به دلته کې دا موږ سلیکټ کو بیا به راشو مونږه فل ته او دلته کې ما فل ورکو بلیک. صحیح ده. دا کوم آوټلاین چې دی که نه سټراک او ته مونږ وایو نو زه د دې نه د سټراک ختمول غواړم. د سټراک د ختمولو لپاره مونږ دلته کې راشو د سټراک ته او هلته به کلیک کو نن زموږ سره به سټراک هم ختم شي. دې نه بعد دا خو کریټ شو. اوس دلته کې زه په دې کې دغه جوړول غواړم د دې کوم هغه بروک زموږ سره هغه دغه وي که نه پاڼه راغلی وي. موږ پاڼه څنګه راولو دلته کې به راشئ ګورئ بیا به سرکل راوالی یو. ٹھیک شو. د دې چې کوم آوټلاین دي او دې له به ورکې سټراک بوله ورکو او فل به ترې ختم کو. فل ته ما ختم کو. د دې کې نه اوس شروع شوم او دلته رالم صحیح ده او آلټ به ونیسئ نو آلټ سره مونږ کاپي کریټ کولی شو. بیا یو منټ ګوره ورته کاپي زموږ سره کریټ شوله. دا دواړه به راونیسئ که نه دې خوا زموږ سره دی انټرسیکټ دا به کلیک کوئ زموږ سره به هغه جوړه شي و دې خوا راواله ډایرکټ سلیکشن ټول دا مې راونیولو دا مې لږ معمولي غوندې کې د دې ځای کې نه
اوږد کړلو. صحیح ده. دلته رالم دې له مې اوس ورکو فل مې وله ورکو بلیک کلر. دا مې دې کې نه راونیو، دا مې دلته کې راویستلو، دې خوا راغې لږ نور غټول غواړي که نه، لږ مې نور هم غټ کو. اوس ګورئ دا دې کې نه راونیسو، لږ معمولي غوندې کې روټیټ کا. دا زموږ سره روټیټ شولو، زموږ سره لوګو کریټ شوه. اوس دویم چې په دې کې زه نور دغه ایډ کول غواړم که نه، مطلب دې کې زه ملټیپل کلر ایډ کول غواړم. د ملټیپل کلر دپاره هم دلته کې مونږ استعمالو، زموږ سره آپشن دی ګریډینټ، دې دپاره مونږ جي استعمالو. ته صرف جي پریس کوئ، دلته کلیک کوئ، زموږ سره به هغه اپلای شي. دا زموږ سره یو کلر دی، دا زموږ سره بل کلر دی. دلته کې مخ په کلر هم په دې باندې چینج کولی شو. صحیح دی جي. دا زموږ کلاس و. آی ہوپ تاسو به خوښ شوي. تاسو ته په کوم ځای کې مسله وي، تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ، تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ. خوشحال اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.